अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په ایکسل کې موږ سره چې کوم دا ډیټا ټیب راغلی دی او په دې کې موږ سره دا ګیټ ایکسټرنل ډیټا دا به ډیټیل سره ډسکس کوو. صحیح شو. لومبه موږ سره راغلی دی فرام ایکسس دی، بیا فرام ویب دی، فرام ټیکس دی، فرام ادر سورس دی او ایگزیسټینګ کنیکشنز دی را سره. لومبه موږ دلته راغلو سمبل کلیک هم کو فرام ایکسس باندې. اوس ام اس ایکسس موږ سره ځان له د ام اس آفیس یو اپلیکیشن دی چې په دې کې موږ څه کوو ډیټابیس ټایپ ورک چې کوم دی هغه موږ ام اس ایکسس کې کوو. صحیح شو. اوس په دې کې موږ مینلی چې ما سره کوم دلته دا ایکسس دی، په ایکسس کې موږ د ټیبل جوړ کړی دی او هغه موږ دلته انسرټ کول غواړو. نو دغه لپاره موږ څه یوز کوو، دا ام اس ایکسس والا کمانډ به یوز کوو. دلته به کلیک کو فرام ایکسس باندې. صحیح شو. اوس دلته موږ به څه وکړو، د ایکسس یو فایل به وګورو چې کوم موږ سره ټیبل وي. فور ایگزامپل د اول پروجیکټس تر زه رالم او دلته نه زه یو دغه انسرټ کوم، یو فایل انسرټ کوم ایکسس والا. سمپل رالم دلته مې کلیک کو څه باندې دی باندې او د ایکسس ما سره دا فایل دی. صحیح شو. د سټوډنټ فی کلیکشن مینجمنت سیستم په دې مې کلیک کو، اوپن باندې مې کلیک کو. صحیح شو. اوس دې کې ما سره انساید اف دیس ما سره دا ډیفرنٹ فایلز دي، لا ډیفرنٹ دي ټیبلز را. سمپل رالم په دې کلاس باندې مې کلیک کو. صحیح شو. اوس په دې کې چې ما سره څه ډیټا پرته وي هغه را سره دلته انسرټ کیږي. صحیح شو. نو دلته به کلیک کو، اوکې باندې به کلیک کو. صحیح شو. زه هم چې دلته زه انسرټ کوم. صحیح دی که نه؟ نو سمپل اوکې بټن باندې پریس کو. اوس ګورئ اومقه ډیټا ده چې کوم ما سره په دې ټیبل کې وه هغه را سره دلته انسرټ شو. نو دا موږ سره ګیټ ایکسټرنل ډیټا را سره فرام ایکسس ته را سره. صحیح شو. دغه شان د ایکسټرنل سایډ نه مونږ دلته وګورو فرام ویب. نو دا آنلاین که یو ویب سایټ نه مونږ ډیټا امپورټ کوو، دلته وګورو لیکلی دی امپورټ ډیټا فرام ا ویب پیج. د ویب پیج نه زه ډیټا امپورټ کوم نو هغې لپاره به دا یو کمانډ یوز کوو. بیا راغلی مونږ سره فرام ټیکسټ. فرام ټیکسټ مونږ سره سمپل زه رالم دلته یو فایل اوپن کوم نوٹ پیډ والا. سمپل ما څه اوپن کو، نوٹ پیډ مې اوپن کو. صحیح شو. دلته مو لیکلو نیم، دلته مې سمپل ولیکلو څه کلاس مې ولیکلو دلته او ورسره دلته مې ایج واغوشتو. نیم ما څه واغوشتو، احمد واغوشتو. صحیح شو. دلته دې الیکشن سپیس ورکو، دې له مې دلته سپیس ورکو. کلاس چې ما سره کوم دی بی ایس سی ایس مې واغوشتو او ایج چې کوم دی 35 مې واغوشتو. بیا مې انټر کو، عباس نیم مې واغوشتو دغه شانتې او دلته مې بی ایس سی ایس واغوشتو او ایج چې کوم دی 22 واغوشتو. صحیح شو. دغه شانتې بل یو نیم مې واغوشتو، په دې ځای کې مې بی ایس سی ایس واغوشتو دی او ایج مې 23 واغوشتو. صحیح ده. اوس زه رالم دا فایل سیو کوم، زه فایل ته رالم او دې زه سیو کوم په څه باندې، ډیسکټاپ باندې. ډیسکټاپ باندې ما دلته ډیټا نوم باندې دا فایل سیو کو. دلته زه رالم دا مینیمایز کو، دلته دا زه اوس دلته انسرټ کوم. دلته نیو شیټ مې واغوشتو. صحیح شو. سمپل دلته به کلیک کو ګیټ ایکسټرنل ډیټا باندې او کلیک به کوو څه باندې، فرام ټیکس باندې. صحیح شو. اوس دلته ډیسکټاپ ته رالم، دغه ډیټا نوم باندې موږ یو فایل جوړ کو، په دې به کلیک کو، امپورټ باندې به کلیک کو. صحیح شو. او دلته هغې موږ سره سپیس راغلی که نه. صحیح شو. نو دې بای ډیفالټ دغه شان نیکسټ کو او بیا به نیکسټ باندې کلیک کو. دلته موږ سره چې کوم جنرال دی بای ډیفالټ هم دغه شان پرېږدو او فینش باندې به کلیک کو دلته. صحیح شو. او دلته راشو اوکې بټن باندې پریس کو. اوس دلته وګورو مقه ډیټا ما سره دلته راله. صحیح دی که نه؟ دلته موږ سره هغه ډیټا ټوله څه شوه، انسرټ شو را سره. نو ایزیلی موږ دلته دا ډیټا انسرټ کړو. سلیکشن مې واخیستو، که دا زه سنټر ته کوم هوم ته به راشو، دلته نه دا ډیټا موږ سنټر ته کړه. اوس که دا یو فایل زه کولی کوم او دې کې دا ډیټا زه چینج کوم، فور ایگزامپل دا نیم ما کاپي کړ دلته، کنټرول سی مې کړ. صحیح شو. دا نوم مې څه کو، کاپي کو دا ټوله ډیټا داسې او دلته مې پیسټ شو، کنټرول وي کنټرول وي. اوس دا ډیټا هم سره دلته رااله، خو دې ځای هم ما سیو کړه، کنټرول ایس مې کو سیو شو، خو دلته موږ سره ډیټا رانله. صحیح دی که نه؟ نو سمپل دې لپاره به څه وکړو، هم ډیټا ټیب ته به راشو، ګیټ ایکسټرنل باندې به کلیک کړو، فرام ټیکسټ همغه به رالي. خو که زه راشم دلته کلیک کوم څه باندې، ریفریش باندې، ریفریش آل باندې کلیک کوم. صحیح شو. او دلته کلیک کو څه باندې، دا ډیټا فایل چې کوم دی امپورټ باندې به کلیک کو، هغه ډیټا به پخپله بیا موږ سره واپس شي امپورټ به شي را سره. نو دې طریقې سره موږ څه کولی شو، دا ایکسټرنل ځای نه موږ ډیټا راغستی شو. دغه شان دی که موږ د دې کنیکشن ګورو چې سره کنیکشن دی، نو موږ سره دا چې کوم ډیټا والا فایل دی دې سره زموږ کنیکشن جوړ دلته. ها
بیا موږ وګورو ایکسس کې موږ سره ډیفرنٹ کویریز دي صحیح شو ډیټابیس ټایپ کې یوز کیږي نو دا ټول د ایکسس کمانډ دي نو دلته نه موږ دا کمانډز یوز کولی شو مطلب دا دی که فرام فایل زر عالم صحیح شو صحیح دغه شانتي فرام ډیټابیس ام اس ایکسس کې ډیټابیس ټایپ دی هغې نه موږ ډیټا سره وچتو نو دې طریقې سره موږ د دې ریسورسز نه ډیټا راوچتولی شو صحیح شو ریسورس پکې موږ سره دا شو دغه شانتي ریفریش آل دی نو که ډیټا موږ ریفریش کوو نو ایزیلی دلته ریفریش کولی شو صحیح شو که نه بیا موږ سره دې کنیکشنز دي نو کنیکشن کې وګورو چې زمونږ پی کلیکشن منیجمنټ سیستم سره دې سره کنیکشن را سره منیج شوی دی ٹھیک ده کنه بیا موږ سره د ټیبل سره پراپرټیز دلته پراپرټیز کې وګورو دا ډیفرنٹ پراپرټیز دي دلته موږ ریفریش باندې کلیک کوو ځکه چې ډېر اتوماتیکلی ریفریش کیږي دلته ولا ټایم ورکول چې څونه ټایم د ریفریش کول غواړي دلته نه موږ دا ایزیلی ریفریش کولی شو ټیک ده کنه نو دا سمبل پراپرټیز او د ایکسټرنل ځای نه موږ ډیټا راوچتو نو ایزیلی دلته موږ دا یوز کولی شو ټیک ده ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې نیکسټ ټاپک کو والسلام